شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی. لکه بسترګو چې تیاره او رڼا نه پیژني، لکه بسترګو چې تیاره او رڼا نه پیژني، هغه بړون وي پیغمبره چې تا نه پیژني. ستا د شخصیت نعم البدل به پیدا نشي، ستا د شخصیت نعم البدل به پیدا نشي. سوار لصدای تیر شوي خو بل به پیدا نشي. السلام علیکم ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو. زیم کیسر خاکی د خیبر ستوري پروګرام دی او د پښتو ادب یو ځلنده ستوری تصور مانیروال صاحب مونږ را بللی دی. ډیره مننه یې کوو چې د دومره مصروفیاتو نه مونږ له یو لحظه وباسله او دلته راله زمونږ سټوډیو ته. تصور مانیروال ته په هر کله وایم چې خپل پروګرام. ډیره مننه کیسر خاکی ور ستاسو ډیره زیاته مننه. ستاسو د چینل خیبر اواز ټي وي ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو، موږ راوغوښتو. دا ستاسو چې کوم دی نو ډېر لوی موږ ته عزت راکړه، ډېر زیاته مننه کوو. او ستاسو د چینل هم ډېر زیاته مننه چې تاسو د پښتو اواز او د پښتون اواز چې کوم دی نو دا نړۍ ته رسوئ. نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو. ډېره مننه، ډېره شکریه. خبرې اترې به تصور صاحب سره کوو، خو په شروع کې مینوال په انتظار دي د هغې کلام به د هغې نه اورو. تصور صاحب سره تر ډاله کوي. ډیره مننه. د غزل یو څو شعرونه به درته ووایم چې داسې دي چې ارشاد تا به غزل کړمه او تا به کړم سندره راشه، تا به غزل کړمه او تا به کړم سندره راشه، زما د زړه په پړاو چرته نه خبره راشه. تا به غزل کړمه او تا به کړم سندره راشه، زما د زړه په پړاو چرته نه خبره راشه. او هغه چینار هغه چینې شته خو معصومه یاره، هغه چینار هغه چینې شته خو معصومه یاره، زمونږ نومونه چاروان کړي د نختره راشه. هغه چینار هغه چینې شته خو معصومه یاره، زمونږ نومونه چاروان کړي د نختره راشه. او چې ناقراره شم نو تاله تر کابله درشم، چې ناقراره شم نو تاله تر کابله درشم، ته هم راواوړه په تورخم تر پېښوره راشه. چې ناقراره شم نو تاله تر کابله درشم، ته هم راواوړه په تورخم تر پېښوره راشه. او د امن یخ باده راوالوزه زمونږ په سیمه، د امن یخ باده راوالوزه زمونږ په سیمه، دلته کې نه جوړیږي تو جنگ کې خبره راشه. د امن یخ باده راوالوزه زمونږ په سیمه، دلته کې نه جوړیږي تو جنگ کې خبره راشه. او بس ته ساتل غواړي را روان نسل د جنګ لري، بس ته ساتل غواړي را روان نسل د جنګ لري، بس توره لر کړه بس ته وغورځوه زغره راشه. ډېره مننه. او ښکاري چې ستا د محبت خاپیري ناستې په ما، ښکاري چې ستا د محبت خاپیري ناستې په ما، زه خو کومه اوس د خپل سوري نه یره راشه. مننه. او بل شی ده چې د خپل نظر د دې بېرحمه جنګه څه خبرې، د خپل نظر د دې بېرحمه جنګه څه خبرې، غشي راځي دا ستا د سترګو د سنګره راشه. د خپل نظر د دې بېرحمه جنګه څه خبرې، غشي راځي دا ستا د سترګو د سنګره راشه. او خوښه دې نه ده چې د خپل نظر کې وساتمه، خوښه دې نه ده چې د خپل نظر کې وساتمه، خوښه دې نه ده چې د بچ کړم د نظره راشه. خوښه دې نه ده چې د خپل نظر کې وساتمه، خوښه دې نه ده چې د بچ کړم د نظره راشه. او اخیری شعر دی چې خدای خبر څه خواږه دا ستا په تصور خواره دي، خدای خبر څه خواږه دا ستا په تصور خواره دي، خدای داسې څه چل دی په تا کې ستمګره راشه. تا به غزل کړمه او تا به کړم سندره راشه، زما د زړه په پړاو چرته نه خبره راشه. ډېره مننه، ډېره مهرباني. تصور صاحب تاسو ته کلام ډالۍ کړو، د هغې نه به دا پوښتنه کوو چې څومره لیکونجي تر اوسه پورې کړی دی او په کوم صنف کې زیات کار کړی دی؟
ډیره مننه کیسر خاکر ما خو تقریبا 2 کتابه اوسه پورې چاپ دي ماشاءالله جی او یو کتاب زما د حسرتونو سلیو چې هغه تقریبا د نن 17 کاله مخکې چاپو په 2003 کې او د هغې نه پس بل کتاب په 2010 کې چاپ شو د زما غزل جانان او د هغې نه پس بل کتاب مونږ چې د صوابه یو تذکره هم چاپ کړې ده چې د هغې نوم دی د کام قلم د هغې نه علاوه زما اوس د شاعرۍ یو کتاب کمپوز دی بس چاپ ته پاتې دی زما تصور نو هغه چاپ ته تیار دی د هغې نه علاوه ما سره 4 کتابونه دا د نثر چې کوم دی نو دغه دي چې په هغې کې یو سفرنامه ده د کابل په لوري کمپوز شوې ده د هغې نه علاوه یو 2 زما د ترجمې کتابونه دي چې ترجمه شوي دي ژباړه ما کړې ده یو د فولکلور کتاب دی فولکلور کې پیلي کتاب د هغې پښتو ته ما ترجمه کړې ده بل ما اوس چې کوم دی یو کتاب بس تیارېدو کې دی چې هغه د نجیب الدوله باندې چې کتاب لیکلی او هغه بیا اردو ته پروفیسر محمد نواز طاهر صاحب چې کوم دی ژباړه کړی هغه کتاب ما اوس پښتو ته راوړی او نو د نجیب الدوله چونکې هغې تعلق هم زموږ مانیری سره دی د هغه د کتاب نوم دی نجیب الدوله عمر خیل او د مانیری نه هغه سره ذکر کړی هغه کتاب لیکلی دی د هغې نه علاوه بله یو سفرنامه ده چې د هغې نوم دی رودات که سفرنامه نو هغه موږ د کام قلم ملګري تلو او داسې یو دوره هم کړې وه د شاعرانو چې کوم ارواحات شاعران دي زموږ وفات شوي دي په هغې باندې ګرځېدلو نو هغه یوه سفرنامه مې لیکل ده نو هغې له نوم ورکړی هغه هم بس کمپوز کېدو واله ده رودات که سفرنامه نو دا زما اوسه پورې دغه لیک ډېره مننه یقینا دا ستاسو حق دی په مونږ او چې کوم تاسو کوم لیکل کړي دي د پښتو ادب تم دوام ورکړی دی د پښتو ژبې لمکار ورکړی دی نو یقینا د ستاینې وړ دی ستاسو غونته کې شخصیات چې هغه مونږ راولو او مونږ خلکو ته د دنیا ته د سوشل میډیا او د میډیا په ذریعه وخو چې دا د پښتون اصل شکل له ستاسو مخامخ ناست دی نو کې جی تاسو نه ک نظمی او غزل راته وړاندې کو نو ډیره مننه به بیا به اجازه پرون په ډیره موده پس لیونی په زړه لاره په زوړ خیال لوانم هغسې زیړ مازدیګر ګل ګل شړشم لاس کې مې ستا د لاس رومال لوانم هغه سندره مې بیا ویله هغه چې ما به پکې ته ستایلې هغسې یم لا بدل شوی نه یم هغه چې ما په خپل کالي ستایلې تا چې زما لپه کې څکلې اوبه هغه چینې ته خپنیولی شومه ناسا په یاده مې شوه ستا خبره هغه چې تا به وې چې ستړې شومه چې ستا په خپه کې به ازغی مات شو زما ګوګل کې به زړګی مات شو هغه په زلفو کې د ګل د شړشم او هغه شنه خالونه ږدې او که نه هغه چې تا به وې چې ستا یم زه هغه خبره اوس کوې او که نه هغه د ګړو د کنډک سره دی یو خړ لنډې شان کوچې سپې ساتلې هغه د ګړو د کنډک سره دی یو خړ لنډې شان کوچې سپې ساتلې بلا موده وشوه مړ شوی به وي هغه او تا ماشوم کوترې ساتلې هغه خیمه هغه د شپول دیوال خور د کدو بوټې په ټول دیوال ها رښتیا کشره ملالۍ څنګه ده هغسې رور سره جنګونه کوي اوس خو به لویه وي په ستر به وي اوس خو به بس د کور کارونه کوي بیا مې واپس ذهن را وګرځوو د ځان سره چې ګونېدم په لاره بس د یو لږ شانې مزل نه رستو منزل ته ستا ورسېدم په لاره خو څه خبرې لیونی ګلالی د مینې ډکې غرڅنی ګلالی ستاسو خیمې نشته تمبوان نشته د شپول دیوال نشته کدوان نشته د هغه ګور انځر د ونې په ځای اوس دنګه ستن د یو بجلی خښه ده او د خیمې په ځای د خښتو په کور یو ډیش انټینه په بلای خښه ده اوس خو صحرا نه ده یو لوی کلی دی د وحشت ډک د لیونی کلی دی په هر ګوټ پیر کې قاتل ناست دی د هر دیوال سره یې غل ناست دی اوس نه چا ملا پورې ماشوم تړلی نه خپلو ګړو ته شپېلي وهي څوک نه چا د ځان سره ټپه وکړله نه د ګودره ډک منګي راوړي څوک حیران ولاړ په تماشه د کلي کتل مې یو کور ته غلي غلي د هغه ځایه چې راستون شومه زه بیا د خپل روږ ژوند په لټون شومه زه اوس په ما ګرانې یو چټۍ لیکمه ستا په نامه یې ګلالی لیکمه
ته که په سمه که په غر کې اوسې تل به زما د زړه په سر کې اوسې هاي هاي خو څنګه به درولېږم چټای لیونی تا به څنګه ګورم غرڅنی لیونی چې چېرته یې خدای دې آباده لره خو زما یو خبره یاده لره ستا تصور تا ته په تمه ناست دی نور د هر څه نه شو بېغمه ناست دی هاي هاي نور د هر څه ډېر نه شو ښکلی بېغمه ناست دی ډېر ښکلی ډېره مننه. ډېره مننه ډېره شکریا د تصور مانیروال صاحب یقینا ډېر ښکلی پروګرام ورسره وشو ډېره ښه مرکه وشوه تر یو بلې ښې ویډیو پورې او دروند خوږ میلمه پورې اجازت غواړم د لوی الله په امان